شعیب علیہ السلام په قوم کې د لویې بیماري او په ناپتول کې د کمې زیاتې انجامي مو ګورئ په خپله او واورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا او لګلو من مدین والو ترور داغوی شعیب علیه السلام. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ويا غي قوم زمان بندگیو کید اللہ نشتی تاسو لر حقدار د بندگی سوان داغنا. ګور نور کمی په کیم دی بری قوم کی خو بیا به هم شروع د څه نه کېږي او د توحید نه کېږي. دا نه چې ډایرکټ دعوت ورته شروع کړو چې تاسو ناپتول کې کمې زیاتې مه کوئ. هر څه نه مخکې توحید دی، د الله بندګي ده. یو سړی په ناپتول کې کمې زیاتې نه کوي. اوس په دې انګریزانو کې به داسې نه په دې کافرانو کې چې ناپتول کې به کمې زیاتې نه کوي. ای به پکې ښه رښتیني به پکې ښه امانتګر به پکې خدای سوله فایده نه ورکوي. ولې ځکه چې هلته هغه د الله بندګي نه کوي، د الله توحید نه مني، د الله عبادت نه مني، د الله یووالی نه مني. نو که یو سړی ځان ته ډېر صادق او امین او رښتینی او دینداره وایي او ده کې توحید نه وي نو ده کې درسره دین نشته. بنیاد د الله بندګي. اوس یو سړی د الله بندګي کوي، موحد دی، ورسره ګناهونه کوي، نو مسلمان دی، کمزوري ایمان والا، بیا هم امید شته چې الله به وبخي. خو که ډېر اعلی درجه کې او توحید د بګې نه وي که نه نو هیڅ ته پکې هم نشته. قد جاءتكم بينة من ربكم یقینا راغلی دی تاسو ته ښکاره دلیل د طرف د رب ستاسو نه. یعنې هر څه راته الله واضح کړي دي، وحي راغلی ده، پیغمبر او رسول یې درته رالیږلی دی، دلایل یې درته ښوولي دي. د هغې نه بعد هم تاسو چې دی نو په خبره نه پوهېږي. او ګوره دا خبره یاده کړئ چې شعیب علیه السلام ما تاسو ته ذکر کړی چې د هغه نبي دی په انبیاو کې دته ویله کېږي خطیب الانبیا. یعنې د انبیاو خطیب دل الله دومره فصاحت ورکړی او دومره بلاغت چې دا د ده لقب دی خطیب الانبیا، د انبیاو خطیب. او دته هم بیا هغوی څه ووایي لکه موږ نور درسونو کې دا خبره ذکر کړې، قرآن بل ځای کې شته ما نفقه کثیرا مما تقول. شعیب ستا په دې خبرو یې موږ پوه نه شو، ته څه یې؟ نو ځکه چې د شعیب علیه السلام په خبره پوه نه شو نو بل چا په خبره به څه پوه شي؟ او دا د باطل پرستو چې حق دله نه مني او دلیل نه مني د هغه یو طریقه دی. ته به ځان ستړی کې ستړی کې دی اخره کې وي تا څه ووایي؟ موږ خو یې د سره پوهه نه شو، موږ خو یې په دوو کې حیران یو. موږ په څو کې حیران یو؟ په دوو کې. نو تاله به غوسه هم درشي، تاله به خندا هم درشي. خندا راده په دې جهالت، غوسه په دې چې ده چې ځان په زور کم عقل کړی دی. دوو کې چېرته به دنیوي خبرو کې به دوو کې ته حیران نه شوي، چېرې د 15 ریاله زیات دي او که د 1000 ریاله زیات دي. او چېرته په دې کې خطا نه شوي چې د روپۍ زوروره ده که د ډالر زورور دی. خو چې یو عالم مسله بیان کړي او بلې به یاره بس ګډوډ شو. نو څنګه ګډوډ شو؟ در الله عقل در کړی دی، ستا غوږونه دي، ستا سترګې دي، زړه دې دی چې دا خبره واوره ویې ګوره. کم یو دلیل بیانوي، کم یو خبره واضح کوي، کم یو د الله خبره کوي، کم یو د الله د رسول کوي، کم د خېټې نه لګیا دی. دې باندې خو ماشوم پوهېږي، په دې باندې ماشوم پوهېږي. لکه بله ورځ د یو مولوي صاحب کلیپ مې واورېدو، مولوي صاحب چې ورته زه وایم لازم نه دی چې هغه به عالمي خو په اصطلاح د خلکو کې صحیح مولوي صاحب. نو هغه یو دوه علما د امت ذکر کړي دي چې هغوی صحیح بخاري د رسول صلی الله علیه وسلم نه په ویښه ویلی دی، په ویښه. نو بیا ما هلته یو ملګرو ته ورته ووایم چې په ویښه ګوره څوک د رسول صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړي او ایمان یې پرې راوړی او په ایمان مړ شي دته صحابي وایي. بیا خو د دوه مولیانو صحابیان دي دی چې ذکر کوي.
په ویښه یې سبق ویلی نو اوس خبره د خوبونو نه او د دغه نه واوړېده لاړه اوس ویښه باندې کارونه شروع شو اوس چې د داسې قسمه بیانونه څوک واوري او بیا بل طرف ته واوري چې یاره دا قصې نشتي او دی وایي زه په دوو کې حیران شو یعنې دلته مو سړی وایي زه په دوو کې حیران یم او زموږ له الله عقل لا کړی یو کار کیدی شي د شریعت په رڼا کې یو کار نشي کیدی یو کار ناممکن دی یو کار څه دی ناممکن دی او ته یاره زه سوچ کوم چې دا به څنګه ده نو بل مولوي صاحب لګیا و په دغه کې د مدرسه کې ختم نو کسانو ته وایي دا معمولی ختم مه ګڼئ دې له رسول صلی الله علیه وسلم هم راغلی او ابوبکر صدیق او عمر بن خطاب پکې هم ناست تعجب خو زه په دې جاهل باندې نه کوم ځکه چې دا خو داس په پته چې دا څنګه جاهل وایي چې لاندې ورته ناست دي د نه غټ جاهلان ناست دي یو پکې داسې نشته چې راپاسې چې مولوي صاحب ته دا دماغ ستا په دې خپو کې دي که دا په کوم ځای کې دي څنګه رسول الله صلی وسلم دې ختم لراغه او څنګه ابوبکر او عمر دې ختم لراغه او په دنیا کې خو ته به سې ستا به مدرسه صحیح او نه دې پته لګي نه دې نوم نشان معلوم دی نه دې پته شتي ته وایې څه یا څه وایې نه ته راشه د علماو پروګرامونه وینه ختمونه وینه په مکه کې په مدینه کې د دنیا په نورو ملکونو کې یو دا ونه وي چې زموږ ایله څوک راغلی دی رسول الله صلی وسلم راغلی دی یا ابوبکر یا عمر راغلی ته اوس دې ته وګوره زه درته دغه ذکر کوم سوچ پې داسې عقل پورې خبره کو امام مالک رحمه الله کوم ځای کې درس کوي مسجد نبوي کې د هغه او د رسول الله وسلم او د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهم منځ کې څومره فاصله ده معمولي فاصله ځکه یا به ورته اشاره کوله وي دغه قبر وال خو دا سړی چې د رسول الله وسلم په جومات کې ناست دی او امام دی د امت دی دا نه وي چې زموږ په دې ختم کې دغه قبر والی شته هغې ته خوا کې دی او د دې ځینه رسول الله وسلم روان دي کله افغانستان ته ځي او کله پاکستان ته ځي او کله په انډیا کې او کله د بریلیانو په جوماتونو کې ناست او کله پته نه چې دا موږ به کوم طرف روان یو او چې زموږ د عقل ګوره چېرته تللی الحمدلله چې اوس خلک مخکې راښه شوي دي اوس پوهېږي په دې ډکو وسلو په دې قصو باندې نو ما خبره دا کوله شعیب علیه السلام ته قوم څه ووایي وایي موږ ستا په خبرو نه پوهېږو نو چې د ده په خبرو پوه نه شو بل چا په خبرو به پوه شي دا خو واضح خبرې فاوفوا الکیل والمیزان نو پوره کوي پیمانه او تول ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او مه کموئ د خلکو نه شیزونه د هغوی نن سبا دا بعضې ویډیوګانې چلیږي دا په طریقو سره څه ناشنا دا لیږي دا کمې کوي په ناپ تول کې لیدلي مې که تیلی به یې تیار ایښودي هغه به تا ته دروازې ته به خبر نه یا به په تله کې به یې چې دی کاڼی ایښودی یا به پکې بل څه شی ایښودی او دی خوشحاله وي چې یعنې ما رزق وګټو ما پیسې ډېرې راو د سبزۍ والا دا لکه د قصابي خو والا ورلي سترګې به ورته لس کې لس نه شلې کا په دې کې به د سره ما که څه وکړي د څه نه چې تیارېږي او سترګې به دې ورته شلي دی هم خوشحاله دی چې ما مال وګټو ما رزق وګټو نو د لوی تاوان دی ګوره اوس موږ سره زموږ موضوع دا نه دی ناپتول کې کمې زیاتې کول په دې موږ نورو ځایونو کې خبرې کړي دې باره کې سخت وعیدونه قرآن او حدیث کې راغلي دي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها او فساد مکوي په ځمکه کې وروستو د اصلاح د هغې نه یعنې چې ځمکه کې اصلاح راشي او دین بیانیږي نو بیا پکې تاسو فسادونه مه کوئ دا عامه خبره وکړه اوس ګوره فساد کې دننه شرک هم راغی څه پکې راغلو ناپتول کې کمې زیاتې هم راغی شوکې ډاکې خلک یرول نور ګناه یعنې هر قسمه فساد چې دی دا په ځمکه کې نه کې ذلكم خير لكم دا کارونه غوره دي تاسو لره إن كنتم مؤمنين كي تاسو مؤمنان كمؤمنان
دا کارونه ستاسو دپاره غوره دي کم کارونه کم چې راته الله ویلي دي چې ویې کوي او دا خبرې چې کومې د الله طرف نه بیانېږي په دې باندې عمل کول ستاسو دپاره غوره دي. ولا تقعدوا بكل صراط او مکینی په هر لاره کې توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به چې یروي او منع کوي د لارې د الله نه هغه څوک چې ایمان یې راوړی دی په الله باندې. دا د دوی یو بله طریقه وه. لارو کوڅو کې به ناست و خلک به یرول، نو یرول به یو خو مال اخیستو دپاره، بل دا چې یرول به دې دپاره که چېرته څوک د الله دې لارې ته راوړېدلی چې د دې نه څه شي د دې نه واوړي. وتبغونها عوجا او لټوئ تاسو په هغې کې کوږوالی. داسې خبرې مخکې ډېرې تېرې شوي دي، ما وضاحت کړی چې کوږوالی څنګه خلک لټوي. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم او یاد کئ کله چې وی تاسو لږ نو زیات کړئ. د الله نعمت ورته رایادوئ، یعنې الله د سره احسانات کړي او تاسو د احساناتو په بدله کې د الله سره دشمني کوئ. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، د خو په بدله کې خلک ښه کوي. نو شعیب علیہ السلام ورته وایي چې تاسو کمزوری قوم وئ، لږ خلک وایي الله زیات کړی، زور یې درکو، طاقت یې درکو، جیدادونه یې درکو. لکه دا نصیحت تاسو ته که یاد وي تېر شوي درس کې موږ ذکر کړو، الله وایي چې دغه نصیحت صالح علیه السلام هم کړی او دغه نصیحت دغه هم کړی د هود علیه السلام چې وګوره الله تاسو له ځایونه درکړو، بدنونه یې درکړو، طاقتونه یې درکړو. نو ده ورته هم وایي لږ غونته کې خلک وایي او الله دومره ډېر کړی، تاسو بیا هم لږی د الله نافرماني کوئ. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين او ګورئ چې څرنګه شو انجام د فساد کوونکو. په دې طریقې سره یې میروئ. دا اوس دلیل دی ګوره چې یعنې انبیاو یوه طریقه هم نه ده پرېښودې، هره طریقه استعمال کړې د قوم د یرولو لپاره. کله ورته وایي نعمتونه رعایت کوي، کله ورته وایي انجام د فساد کوونکو وګورئ. ولې ورته وایي انجام د هغوی وګورئ؟ کار نه ومني وبه یېرېږي. ته وګوره یعنې دوی نه مخکې څوک تېر شي ډېر قومونه. تاسو لوط علیه السلام ته وګورئ، تاسو لوط علیه السلام قوم ته وګورئ چې هغه څنګه دعوت ورکوه، هغوی څه چل وکړو. تاسو عادیانو ته وګورئ، تاسو سمودیانو ته وګورئ، د نوح علیه السلام قوم ته وګورئ. یری یې په دې طریقې سره. نو د یرولو یو طریقه دا ده چې سړی بل چاته هغه څوک رایاد کړي چې په هغه باندې الله عذاب راغلی، چې وګوره دغه خلک څنګه شو او څه د هغوی انجام و چې دوی ویرېږي. اوس ناشنا خبره ورته کوي، ګوره یو محاکمه ورته بیانوي او په دې کې هم دننه دعوت پروت دی، هغه ده وإن كان طائفة منكم آمنوا او کئی یو ډله ستاسو نه چې ایمان یې راوړی بالذي ارسلت به، په هغه څه چې رالیږلی شوی یم زه په هغې سره. یعنې بعضو خلکو ایمان راوړی په شعیب علیه السلام، نو هغه ورته وایي اوس که یو ډله په تاسو کې په ما ایمان راوړي وطائفة لم يؤمنوا او بل ډله یي چې ایمان یې نه یې راوړی. یوې ډلې ایمان راوړی دی، بلې ایمان نه دی راوړی. نو څه ورته وایي شعیب علیه السلام؟ فاصبروا، نو صبر کوئ حتی یحکم الله بیننا، تر دې چې فیصله به وکړي الله په منځ زموږ کې، وهو خیر الحاکمین، او الله غوره فیصله کوونکی دی. دې کې یرول پراته دي. څنګه؟ وی ګوره یوې ډلې په تاسو کې ایمان رانوړو او بل ایمان راوړو، بس صبر کوئ، پته به ولګي چې څوک په حقه دی او څوک په ناحقه دی. دې کې یره پرته ده. دا کوم سړی چې په ناحقه او دشمني کوي د الله دین سره، دته خو پته لري چې زه په ناحقه یم که. نو چې کله دته داسې خبره وشي چې بس زه صبر کوم، نو
صبر کو د الله فیصله را روانه ده ستا به هم پته ولګي او زما به هم پته ولګي نو دې سره په زړه کې چې کله څه نه څه بیداري پکې نو څه پیدا شي یره پیدا شي چېرې دا خبره خو د یرې ده ما ته خو پته لري چې زه یعنی هغه ته خو پته لري چې زه په نافرمانۍ کې لګیا یم د الله به په دشمنۍ کې دا خو به الله ما تباه کړي لکه ته اوس یو سړي ته داسې ووایې که نه چې ته نشې کوې او یو زه نشې بس صحیح شو انجام ته دې ګوره یره پکې پیدا شي چې یره هلته خو پته زما دا کار غلط دی نو انجام ته دې ګوره چې ګوره څه انجام به راځي نو دا شعیب علیه السلام ورته دا خبره اخره کې وکړه دا اوږد دعوت ته ما تاسو ته تېر شوي درس کې ویلو چې دا داسې نه دي چې دا د ورځې دوه خبرې دي دا د کلونو دعوتونه دي لکه نوح علیه السلام 900 کاله لګیا او د دغه پخوانو امتونو ډېر عمرونه وو 1000 کاله عمرونه به وو بیا ورو ورو راکمېدو بعض انبیاو 300 کاله عمر تېر کړی دی بعضو 200 تېر کړی دی بعضو 400 تېر کړی نو دا داسې نه چې د ورځ دوه قصه ده او ختمه شوې ده خو د الله رالنډه کړې ده په دې کتاب کې دې دپاره چې موږ پرې پوه شو او موږ ته عبرت واخلو